د چا سپېرې سترګې چې خنداګانې به دې روې پکې چې خنداګانې به دې روې پکې اوس ګرځوو په ژړا سرې سترګې د مشاعرې په دې برخه کې له لوګرس ولایت څخه راغلی شاعر بشیر دریځ ته بلنه ورکوو تر څو خپل شعر بشیر دریځ پلار یم ظالم مچیا جواب کی आवाज چټ په ټلیفون کې راته ما چې نه لګه په زور غږیږي د ویل چې پلار یم ظالم بچیا سلام مومنه ستړي مشه ته به چې ټول روح جوړ او دا چې وخت کم دی اضافه خبرې نه کوم یوه خبره کوم سببي چې شعر تشویق شي نو سوال زموږ یو ملګری وایي منصور دی په لاسونو کې ولچکې غواړي په ډک محفل کې له پایبخو نه مچکې غواړي شاعر تشویق غواړي شاعر خو نازک خیال دی که نه شاعر کلچې نه غواړي تاسو نه چکچکې غواړي یو څو کرښې وایم په دې کلي کې د مینې وریځ د ورکا په دې کلي کې د مینې باران نشي په دې کلي کې دوه ورونه یو بل وژني په دې کلي کې د سولې احترام نشي په دې کلي کې د مرګ رواج راپاتې په دې کلي کې هېڅکله قربان نشي اوف تر څو به انتظار کړي ورته پیغلې اوف تر څو به ورک ارمان ته لاره څاري اوف تر څو به زړه قرار کړي ورته پیغلې دی د خدای په خاطر پرېږدئ چې ژوند وکړي مسلمان دی د عاده کې دا یو زوی دی بس خبرې کوي بیا پرې نه وایم دی د خدای په خاطر پرېږدئ چې ژوند وکړي مسلمان دی د عاده کې دا یو زوی دی اوف افغان دی د عاده کې دا یو زوی دی ولې نه پرېږدئ چې ګران وطن مو جوړ شي ولې نه پرېږدئ چې ځان وطن مو جوړ شي د غرور دا شلخ کته کړئ له سره خپله مینه راچوته کړئ له سره زه یو بل ته غاړې ورکړو زه یو بل نه ځان قربان کړو زه یې په مینه ژوند روان کړو زه یې چې جوړ افغانستان کړو زه یې کیسو ته بل رنګ ورکړو زه یې خبرې کړو بدلې زه یې چې دا ټپې کړو لرې چې په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیا بنګۍ ته دې ساتمه دا د مرګ ټپې کړو لرې دا د مرګ کیسې کړو لرې دا ټپې کړو داسې داسې دا کیسې کړو داسې داسې په مخ مې مه وره خوږېږم پوزه مې بریږي چې په تا مې یادېږم